سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. حیدرآباد په ممبئی باندې تاریخ جوړ کړي. د IPL په 8مه لوبه کې سنرایز حیدرآباد په ممبئی باندې ډېر غټ تاریخ جوړ کړي او په دغه لوبه کې په یو ستر توپیر باندې ماته هم ورکړه. په دغه لوبه کې د ممبئی لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د سنرایز حیدرآباد لوبډلې بیا په ټاکل شویو 16 اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره 200 منډې جوړ کړې چې د IPL په تاریخ کې تر ټولو ډېرې زیاتې منډې دي. په دغه لوبه کې د ممبئی لوبډلې ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه وکړله چې د سنرایز حیدرآباد لوبډلې ته بیخي ډېرې منډې ورکړلې. د سنرایز حیدرآباد لوبډلې د شپږیزو او څلوریزو باران پرې جوړ کړی و او ډېرې منډې پرې واخیستلې. د ممبئی لوبډلې لپاره بیا هارتیک پانډیا یوه وکټه واخیسته، بل لوبغاړي هم یوه وکټه واخیسته. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د سنرایز حیدرآباد پر وړاندې ښه توپ اچونه وکړي او ډېرې وکټې دې واخلي. د 278 منډو هدف په تعقیب کې ممبئی لوبډلې بیا ډېره خرابه ناکامه توپوهنه پیل کړه چې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 246 منډې جوړ کړې چې په 11 منډو په توپیر له سترې ماتې سره مخ شوله. د ممبئی لوبډلې لپاره بیا په توپوهنه کې تکل ورما 44 منډې جوړ کړې. ټیم ډیویډ بیا 42 ناسوځېدلې منډې جوړ کړې. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د ممبئی لپاره د ډېرې منډې جوړ کړي. ټول لوبډله په 246 منډو باندې وسوځېدله چې په 11 منډو په توپیر یې ماته وخوړله. د حیدرآباد لوبډلې په خپله دویمه لوبه کې لومړۍ بریا خپله کړله، خو د ممبئی لوبډلې بیا په خپله دویمه لوبه کې هم له سترې ماتې سره مخ شوله او دغه لوبه یې وبایلله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.